د اوښ او لیوه په زړه پورې کیسه. یوه ورځ یو اوښ دښتې کې څرېده. د لارې پر سر یې له یوه ګوډ لیوه سره مخ شو چې نه یې منډه وهلی شوی او نه یې ښکار کولی شوی. لیوه ډېر وږی غوسه ناک او بېوسه ښکارېده، خو په ارامۍ سره د اوښ خواته ورنږدې شو. لیوه له اوښه وپوښتل: ای لویه اوښره، ته څه پوهېږې چې زه په دې حال کې چې ګوډ یم او سخت وږی یم څنګه کولی شم ژر ښکار پیدا کړم؟ اوښ په ډاډه غږ ورته وویل: ای وږي لیوه، ته دوه لارې لرې، یا به په دې دښته کې د ناروغ او کمزوري ښکار پسې ګرځې چې ډېر کم پیدا کېږي، او یا به د لارې په منځ کې ځان مړی واچوې. کله چې نور حیوانات د پلټنې له مخې درنږدې شي او ستا بوی واخلي، ته به ناڅاپه ور ټوپ کړې او یو به ونیسې. لیوه په لومړي سر کې د اوښ پر مشوره وخندل او په تکبر یې مسخره وبلله، خو وروسته یې فکر وکړ چې کیدای شي دا لاره کار ورکړي. نو پرېکړه یې وکړه چې دوهمه لاره وازموي. د پاتې کیسې لپاره پیج درسره فالو کې منه. لیوه پر ځمکه وغځېد او ځان یې مړی واچاوه. رښتیا هم بېلابېل حیوانات د پلټنې له امله ورنږدې شول چې بوی یې واخلي، خو هر ځل چې کوم حیوان ورنږدې شو، د لیوه د ټوپ وهلو نه مخکې به وتښتېد. حتی کله چې لیوه پر یو وړوکي غر څه ټوپ وکړ، هغه هم ژر وتښتېد. همداشان نور حیوانات هم د ټوپ نه مخکې تېښته کوله. لیوه ډېر غوسه شو، اوښ ته یې بد ویل او د هغه پر مشوره یې ملنډې وهلې. وروسته اوښ بېرته لیوه ته راغی او ترې ویې پوښتل: څه وشول لیوه؟ ولې دې تر اوسه هېڅ حیوان نه دی نیولی؟ د پاتې کیسې لپاره پیج درسره فالو کې منه. لیوه په مایوسۍ ویل: ټول حیوانات د ټوپ وهلو نه مخکې تښتي. اوښ ترې وپوښتل: ته پوهېږې ولې حیوانات تښتي؟ لیوه په حیرانتیا ویل: نه پوهېږم. اوښ په ملنډه ځواب ورکړ: ځکه تښتي چې تا ته کله حیوان درنږدې شي ساباسي. هغوی د ژوندي او وږي لیوه بوی احساسوي او تښتي. تا باید هغه وخت خپله ساه بشپړه نیولې وای. ستونزه په مشوره کې نه وه، ستونزه په تا کې وه چې مشوره دې سمه نه ده عملي کړې. د پاتې کیسې لپاره پیج درسره فالو کې منه. لیوه دا ځل بیا هماغه چل وکاراوه، خو دا ځل یې ساه ونیوله لکه څنګه چې اوښ ورته ویلي وو. پایله دا شوه چې بالاخره یو کنجکاو وړوکی خرګوش ونیو. د کیسې عبر: کله ناکله مشوره ځکه ناکامه ښکاري چې په ناسم بې عقله او نیمګړي ډول عملي کېږي، نه دا چې مشوره بده وي. هره مشوره باید په سمه، دقیقه او هوښیارانه توګه عملي شي ترڅو بریالی شي. که مو کیسه خوښه شوې وي، پیج درسره فالو کړئ. لا اورېدو مو مننه.